هم ستړي مه شئ. په خیر راغلی خپرونې ته او ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه مو د موږ سره ملتیا کړې. هیله ده چې د خپرونې تر پایه پورې راسره واوسئ. د معلوماتو برخه ده، معمولا د معلوماتي برخه کې مینه اکبري د موږ سره په خپرونې کې او مختلفو موضوعاتو په اړه د موږ تاسو لپاره معلومات راټولوي او موږ تاسو سره یې شریکوي. دا چې مینې نن د څه په اړه معلومات راټول کړي، فکر کوم تصویر کې خو ښکاري چې تور بانجان دي. آیا د تور بانجانو په اړه معلومات دي که چیرې د پوستکو او نورو ګټو په اړه یې معلومات راټول کړي؟ مینې نه یو مینې ستړې مه شئ، سهار دې په خیر. مننه مرسل جانې سادیا، هم سهار په خیر وي. ډېره مننه. لیدونکو زما سلامونه او نیکې هیلې هم ومنئ. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او ښایسته سهار به مو پیل کړی وي. نن مې هم د تورو بانجانو د ګټو او د زیانونو په هکله معلومات چمتو کړي دي. هیله ده چې تاسو د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. په پیل کې به زه د تورو بانجانو و ویټامینونو ته اشاره وکړم. په تورو بانجانو کې شته ویټامینونه لکه ویټامین A، ویټامین B، ویټامین C، ویټامین D هم شتون لري. کلسیم، فاسفر، پوتاشیم او فاسفر او فایبر هم په فرمانه ډول باندې په تورو بانجانو کې شتون لري. او بل دا چې تاسو هڅه وکړئ کله چې بانجان پخوئ، دا د تورو بانجانو پوستکي چې کوم دي، پوستکي له پوستکي کوئ یې ما، سپینوئ یې ما. د تورو بانجانو په پوستکو کې ډېر زیات ویټامینونه شتون لري او همدارنګه معدني موادونه هم پکې شته. نو که تور بانجان د پوستکو سره وخوړل شي دا به ډېره ښه ګټوره ثابته شي زموږ او ستاسو د روغتیا لپاره. او بل دا چې تور بانجان په لومړي ځل باندې په شپږمه پیړۍ کې د هند په ختیځه سیمه کې کرل شوي دي، یعنې په لومړي ځل باندې. او بل دا چې تور بانجان د بېلابېلو ناروغیو لپاره درمل هم ګڼل شوي دي. که څنګه چې زه باید اشاره وکړم د زړه ناروغي، که غواړئ چې د زړه والونه ډېری کسان دي چې مرسجن د زړه والونه یې بندېږي، که تاسو غواړئ چې د زړه د ناروغیو څخه وژغورل شئ، تاسو هڅه وکړئ چې تور بانجان وخورئ د پوستکي سره، تر څو چې ستاسو د زړه ناروغۍ بالکل له منځه لاړ شي. او بل دا چې تور بانجان د وینې د صفوالي لامل کیږي. که غواړئ چې د وینې میکروبونه مو له منځه لاړ شي، د صافې وینې څښتنان اوسیږئ، هڅه وکړئ چې د تورو بانجانو څخه ګټه واخلئ. او بل دا چې تور بانجان د وزن د کموالي لامل کیږي. که غواړئ چې خپل وزن کم کړئ، تاسو هڅه وکړئ چې د تورو بانجانو څخه ګټه واخلئ، تر څو چې وزن مو کم شي او خدای مه کړه د ناروغۍ سره مخامخ نه شي. کله چې وزن له حد څخه ډېر زیات هم شي، د معیاري حد څخه زیات هم شي، موږ او تاسو په شکر ناروغي باندې اخته کیږو. نو همدغه ده چې موږ او تاسو باید تور بانجان وخورو تر څو چې خپل وزن په معیاري حد کې وساتو. او بل دا چې تور بانجان تقریبا 50 سلنه پورې د وینې کلسترول هم کنټرولولی شي. که غواړئ چې د وینې لوړ کلسترول مو کم شي، کنټرول شي، تاسو د تور بانجانو څخه ګټه واخلئ، تر څو چې یعنې د وینې چې کله میکروبونه اوسیږي، وینه صافه اوسیږي، نو زموږ او ستاسو روغتیا هم ښه وي. او بل دا چې هغه کسان چې مثلا ډېری وخت د هډوکو د درد سره مخامخ کیږي، یا هم د روماتیزم ناروغي لري، او یا هم که تاسو موسمي ناروغي لري، ډېری کسان دي د ژمي په راتګ سره پښې او لاسونه یې پړسیږي، نو که تاسو هم د همدغو ستونزو سره مخامخ یاستئ، تاسو تور بانجان که په وچ شوي شکل سره اوسي، که وچ اوسي، که لامده اوسي، که تازه اوسیږي، تاسو ترېنه ګټه واخلئ تر څو چې د همدې ستونزو څخه وژغورل شي. په ژمي کې ډېری کسان دي کله چې حتی لمونځ کوي، د لمونځ لپاره اودس کوي، لاس او مخ مینځي، نو لاسونه او پښې پړسیږي. که تاسو هم د همدغه ستونزو سره مخامخ یاستئ، تاسو تور بانجان وخورئ تر څو چې ستاسو د پوستکي ناروغۍ له منځه لاړه شي او ستاسو پوستکی ښه شي، تر څو چې ستاسو لاس او پښې ونه پړسیږي. او بل دا چې د پوستکي د ښایست او د ښکلا لپاره هم، د سپینوالي لپاره هم تور بانجان ډېر ښه ثابت شوي دي، ځکه چې په تور بانجانو کې کوم ویټامینونه او کوم موادونه چې دي همغه د همدې لامل کېږي چې زموږ او ستاسو د پوستکي ناروغۍ له منځه یوسي او موږ او تاسو د ښه او ځلانده پوستکي څښتنان اوسیږو. او بل دا چې په څېړنو کې ویل شوي هغه کسان چې مثلا عملیات شوي اوسیږي یا عملیات یې تېر کړی اوسیږي، حداقل باید د 1 کال پورې دوی تور بانجانو څخه ګټه وانخلي، باید ترېنه ډډه وکړي، ځکه چې تور بانجان داسې یو خاصیت لري چې د ټپ د تازه والي لامل کېږي، یعنې ټپ په اسانه توګه باندې جوش نه خوري، یعنې نه جوړېږي. تاسو هڅه وکړئ که تاسو هم عملیات شوي یاستئ، عملیات یعنې یا هم ټپ مو تازه اوسیږي، کوم ځای مو زخم اوسیږي یا سوځېدلی وي، تاسو د تورو بانجانو د خوړلو څخه ډډه وکړئ تر څو چې خدای مه کړه تاسو د زخم د تازه والي لامل نه شي. او بل دا چې هغه کسان چې ډېری وخت مثلا د معدې ګاز یې لوړ ځي یا هم د معدې تکلیف لري، تاسو هڅه وکړئ چې تور بانجان له پوستکي سره ونه خورئ. په همدې صورت کې باید له پوسته شي او وخوړل شي. او کوم کسان چې د معدې تکلیف لري باید د تورو بانجانو په خوړلو کې افراط ونه کړي، یعنې باید حداقل که زړه یې کله کله کېږي باید ویې خوري، بغیر له هغه نه باید ونه خوړل شي، ځکه چې د معدې د تکلیف د زیاتوالي لامل کېږي. او ډېری کسان چې مثلا
که تاسو د غاښونو ستونزه لري یا غاښونه مو پرخې کېږي یا ماتېږي تاسو تور بانجان د پوستکي سره وخورئ تر څو چې ستاسو د غاښونو د کلکوالي لامل شي او د ژبې د بندوالي د له منځه وړلو لپاره هم تور بانجان ډېر ښه ثابت شوي که غواړئ چې د ژبې فصاحت مو ښه روان واوسي تاسو د تورو بانجانو څخه ګټه واخلئ تر څو چې د ښې روغتیا څښتنان اوسئ. بله ډېر ښه معلومات و مینه جانې. نو انشاءالله هغه کسان چې دغه برخه یې لیدلي اوسې نو دوی هم هغه ستونزې چې لري په دې برخه کې د تورو بانجانو څخه ګټه پورته کړي تر څو چې هغه ستونزې حل شي. او بل دا چې ښه خبره دې دا وکړه چې هغه کسان چې زخمونه لري که نه البته تازه یې عملیات کړی یې نو هغوی کولی سي چې د دې څخه تر 1 کاله پورې استفاده ونه کړي. دا ډېر ښه معلومات و انشاءالله چې دوستانو هم لیدلي اوسي. ډېره زیاته مننه مینه جانې.